او یو صحابي فرمایي چې زه راغلم نبي علیه السلام یوازې مونځ باندې ولاړ و، زه ګس طرف ته ورېدم چې امام یوازې ورسره یو مقتدي نو څه به کوي، هغې طریقه ده. نبي علیه السلام هم یوازې دی او زه هم یوازې یم، زه ګس طرف ته ودرېدم، نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیولم، داسې راتاږم ښي طرف ته راویشتم. نو دا طریقه ده چې یو امام یو دغه مقتدي دی، نو بیا به امام مخکې وي او مقتدي به ښي طرف ته ولاړ وي، او فرق به څومره وي، صرف د ده پوند چې کوم دی هغه شاته وي، معمولي غوندې پوند دی هغه شاته دي، نور به د پوندو د خپو سره مخکې سر چې کوم دی د هغه خپو سره پوندو سره برابر پکار دی. مونږ خلک صف برابرو، هغه بیا شاته کېږي، ورته ورته مخ کېږي، هغه بیا تا نه شاته کېږي. نو طریقه دا ده چې معمولي فرق چې صرف د امام خپې چې کوم دی هغه تا نه مخکې وي، او امام چې کوم دی پوندو سره ستا د خپو چې کوم دی هغه ګوتې دا برابر راشي، دا طریقه ده. که وروستو یو کس ولاړ، وروستو بیا یو کس راغی، نو دی فرمایي چې بل کس راغی، هغه د نبي علیه السلام ګس طرف ته ودرېدو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ دواړه شاته کړلو او شاته صف جوړ چې دوه کله امام یو وي، د امامتۍ سره یو امام دی، دوه مقتدیان دي، بیا به صف شاته جوړېږي، بیا به یو ځای نه ودرېږي، دا نه چې یو ښي طرف ته بل ګس طرف ته. او که مخکې نه ولاړ وي نو که مخکې ته ځای دی، نو امام له پکار دی چې مخکې صف ته راشي، او که مخکې ځای نه نو مقتدیان له پکار دی شاته دي شي چې دوه کسان شاته صف کې هغه راشي. دا جدا د صف طریقه هغه نبی علیه السلام دا طریقه ښودلې ده. او کوم سړی جدا مونځ کوي، شاته مخکې صف کې ځای شته، شاته جدا کوي، نو هغې دوه طریقې دي. یو خو دا چې زموږ خواهش دی او د امامتۍ پروا نشته دی چې صف برابرول لازمي دي، نو هغه لپاره حکم دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي لاړ شه دوباره مونځ وکړه. نو مونځ یې خوښ و، لیکن هغه امامتۍ ثواب ورته اجر ورته نه میلاویږي. نو پکار دا ده چې کوم ځای کې صف ځای وي، اگر چې دا نه رکعت ځي نو هغه صف کې ودرېږه، او که نه بلکل صف ډک شوی دی ته یوازې ولاړې، نو بیا طریقه دا ده چې ته انتظار وکړه چې څوک راشي سره ملګرتیا وکړي، او که نه امام دې پورې ته انتظار وکړو چې امام رکوع ته وواله څوک رانغله، نو بیا شریعت حکم دا دی چې مخکې کوم کس پوهوي تا نه مخکې ولاړې هغه ته اشاره وکړه چې هغه شاته شي تا سره. لیکن موږ خلک خو دې باندې نه پوهېږو، که اشاره چا وکړو شاته هغه څوک راچولی چې ماله والله کاږي مونځ کې. نو ښه طریقه دا ده چې بیا د جدا هغه چې کله امام رکوع لاړ نو امام سره بیا هغه شامل شي. ښه طریقه د شریعت حکم دا دی شاته مخکیني کس شاته کا، لیکن خلک پوهېږي نه، بیا یوازې د عذر دی یوازې بیا مونځ کولی شي، لیکن عام طور باندې داسې به نه کړي. ښځه که یوازې ونه نیوي دا به شاته ودرېږي. یو صحابي فرمایي انا و یتیم فی بیتنا، چې نبي علیه السلام زمونږ کور ته راغی او زه او زما ورور یتیم چې کوم دی، مونږه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شاته ودرېدو، زمونږ مور ام سلیم د مونږ نه شاته ودرېده، حالانکه سکه زامنې دي، لیکن مسله صف کې یو ځای نه ده ورولې، شاته ودرېږئ چې خپل سکه زامنو سره هم صف کې یو ځای نه ودرېږي. دا د زنانو لپاره بیا دا حکم دی کور کې اکثر تراویح کوي یا امامتي کوي، نو هغې طریقه بیا دا ده چې اول نه به د سړو صف وي، اگر چې دوه کسان ونې نه وي، ورپسې د بچو صف دی، اگر چې هغه دوه زیات ونه ډېږي مخکیني صف په ځای ودرېږي، او زنانه به د هغو نه وروسته ودرېږي. اوس که امامتي به څوک کوي او څوک امام جوړېدل پکار دي، ځکه دا خو عظیم الشان فریضه ده چې دله انتظام وشو، د جومات والا جوړ شو او دومره لوی فضیلتونه بیان شلو، د صف ترتیب وشو. اوس امام به څه کوي، مقتدیان به څه کوي، انشاءالله آینده جمعې کې الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي.